د استحکام پاکستان تحریک د مرکزی چیرمن حاجی محمد واصل خان په خصوصي هدایاتو او نگرانی کې د تحریک د شیرګل ممبرانو مبارک زیب باچازاده بختنوش رشید او افسر خان د شیرګل په خوا کې د آبادو سرتاج نادر خان او داغه د خورئی د خاندانونو درمنځ صلح وکړه د صلح په دې غونډه کې د شیرګل ایسیچو سب انسپکټر ارشد خان مشر میلمو د صلح دی پر رونق غونډې ته مشر میلما ایسیچو شیرګل سب انسپکټر ارشد خان مبارک زیب بختنوش نادر خان او نورو مشرانو وینا وکړه د صلح په دې غونډه کې د خواو شاو آبادو خلکو او د دیرنه راغلو میلمنو په ګڼ شمیر کې برخه واخیسته د صلح دا غونډه وروسته په دعا سره سرته ورسېده کتونکو راځي چې وګورو د دې صلح دا غونډه د پښتو پوینټ ټي وي په دې ریپورت کې اول خو تاسو ډېر مشکور یم چې تاسو موږ ته تابع وګورئ د دومره بابرکته محفل ته مدعو کړو ډېر خوشاله یم د تحریک استحکام پاکستان یا امن جرګه یا نور داسې کم مشران چې په دې علاقه کې د امن راوستو کوشش کوي لګیا دي نو دی زمونږ د تانو کار د عدالتونو کار دا لږ نه بلکې د ډېر حده پورې که زه دا ووایم چې یو 20% کار موږ پولیس کو 80% کار دا مشران کوي دا خبره به غلطه نه نو دی زمونږ کار هم آسان کړی دی د عدالتونو کار هم آسان کړی دی پلس په عدالتونو کې او په تانو کې خلک د یو بل نه ګټل او بلل کوي دا خبره زه اکثر کوم په دې فورم باندې په دې جرګو په لیول باندې چې کومې مسلې حل کېږي باغې باندې دشمنۍ چې کوم دی هغه پر ورولو کې بدلېږي په عدالتونو کې هم کیسونه حل کېږي په تاڼو کې کېږي خو هلته کې زیاتره خلکو په زړه کې اخري پاتې شي بیا مسلې حل شي خیرې پاتې شي دلته کې اخري ختم شي یو بل سره ورولي به حل شي مینه محبت به حل شي نو په دې وجه د دې اپریسیشن چې په کم لیول موسیقه کم دی او مطلب دا خلک په انتهایی کلوز کنټیکټ یو بل سره پاتې کېږي لګیا دي په یو محله کې یا بالفرض د دوه کورونو منځ کې یو دیوال دی نو د هغې خو خامخا سهار غرمې ماښام یو بل سره سترګې لګي نو په دې کې زر تر زره چې مشران حرکت کې را نه شي او د دې دا روغه جوړه ونه کړي نو دې وړو وړو مسلو نه بیا دښمنۍ جوړېږي دا کومو مسلو کې چې دا مړې کېږي مړې ضروري نه چې خامخا په ځمکو یا په جایدادونو باندې کېږي وړو وړو مسلو نه چا ماشومان یو بل سره کنځلې کړي دي چا اسې یو بل ته بد کتلي دي څوک وایي ما پسې ټوخی وکړو نو دغه وړو وړو مسلو کې چې مونږ بس فورا د کوڅې په لیول د سټریټ په لیول باندې هغه مسله حل کړو هغه ځای کې نو غټو مشرانو ته پکې بیا د کېناستو ضرورت هم را نه شي او د هغې نه علاوه څه نقصان پکې احتمال پاتې نه شي نو زه تاسو ته مبارکباد هم در کوم چې دا یو تاسو کامیاب کوشش و یو صحیح وه هغې کې الله تعالی تاسو له کامیابي درکړه ستاسو دا کوششونه چې کوم دي دا به انشاءالله د دې علاقې په دې علاقې کې به د امن راوستو یو ذریعه ګرځي مونږ سره که ستاسو په شان مشران ستاسو په شان خلک همدردانه کوششونه ستاسو نه وي نو یقینا بیا ستاسو پولیس چې کوم دی هغه بالکل نشي کامیابېدی په خپلو ارادو کې په نیکو عزایمو کې پولیس چې کوم دی ستاسو نه دی تاسو د خدمت دپاره دی دا تانه ستاسو د پولیس خو راځي 2 میاشتې کال نیم تېری او بیا ځي راځي نه دلته که تاسو غواړئ چې ستاسو دا ماحول دی ښه وي ستاسو زموږ د ماشومانو دا ماحول دی ښه وي دي دلته کې د منشیات نه وي دلته کې د غلا غلطي نه وي نورې مسلې مسایل دي نه وي نو تاسو چې کوم زموږ چې کوم اینډ ډیوټي ده او ستاسو اخلاقي فرض دی تاسو به د هغې نه سترګې نه پټوئ مطلب دا دی چې که بالفرض زه یو برایي ووینم یا یو ګناه ووینم یا یو داسې غلط کار ووینم بالفرض یو کس منشیات خرڅوي پولیس ته به پته لګي کېدای شي یو میاشت بعد به پته لګي یا 6 ورځې بعد به پته لګي تا ته په دغه ورځ باندې پته ولګېده نو پکار دی چې ته د پولیس په نوټس کې راولې زمونږ د ایمان وایي 3 درجې دي که نه چې یو د ایمان د ټول نه اوچته درجه دا ده چې ته یو برایي ووینې او هغه ورشي هغه په لاس باندې بنده کړي بیا دویمه درجه د ایمان دا ده چې ته واز نصیحت وکړې او هغه کس باندې غلط کار بند کړي او درېیمه درجه وایي دا ده چې ته په زړه کې د هغې بد ووایې ځان بېوسه ګڼې نو تاسو خیر دی د ایمان د لومبۍ درجه د دویمې درجې دا اوس زه تاسو ته نه در کوم چې تاسو په هغې کې موږ سره کار وکړئ موږ سره په دې 3مه درجه کې تاسو شامل شئ بس تاسو په زړه کې د هغې بد ووایئ او موږ ته اطلاع راکړئ ستاسو موږ ته اطلاع راکول چې کوم دي دا ستاسو بد دي که نه
نو په دغه خبرو موږ هم پوهېږو بالفرض به حیثیت اس ایچ او زه په خپله علاقه کې هلته کېږم نو زه به کوشش کوم چې یاره زما ګاونډ دی زه به ورځم نه چې یو کس د ګریوان ونیسم چې ته دا غلط کار ولیکې خو د هغه ځای لوکل اس ایچ او چې کوم دی یا تانیدار دی یا نور کوم اډمنسټریشن دی زه به اټلیسټ د هغې نوټس کې به راولم چې یاره زما په دې ګاونډ کې زما په دې محله کې یو غلط کار کېږي تاسو ته مې داسې په نوټس کې راوستو مهرباني وکړئ په دې باندې تاسو ایکشن واخلئ نو کم خلک چې د هغې ذمه دار دی نو بیا به پرې هغې ایکشن اخلي خو چې زمونږ کومه مطلب د دې ځای د لوکل خلکو کومه ذمهداري جوړېږي چې هغه مونږ ادا کړو باقي زه شرګل تانه زما څلورم پنځم سټیشن دی ماشاءالله ډېر ښه خلک دي او خاص کر دا څنګه چې د دې دا تحریک دی دغه شان امن جرګې والا دي یا دوه درې موقعو باندې نور ما داسې وکتل نو په دې باندې زه ډېر زیات متاثر یم د دې مشرانو نه د خلکو نه دي هر ځای کې جګړې شروع دي په دې سیول میټرز کې په کوڅو باندې په پټو باندې په کورونو باندې دیوال 2 فوټه دی خوا شو یا اخوا شو په دې باندې غټې مسلې جوړېږي لګیا دي خو مشران پکې لګیا دي هغه حل کوي نو زه ډېر زیات مشکور یم او تاسو اپریشیټ کوم او تاسو ته دا وایم بالفرض تاسو یو ځای کې ډسکرج کېږئ حالاتونه یا خلک درته وایي چې ولې تاسو داسې کوئ مطلب دا خو یو مسله نه ده نو که تاسو دا کار پرېښودو نو دلته به ګورئ غټې مسلې جوړېږي نو دا به یقینا چې تاسو جاري ساتئ کم ځای کې چې تاسو سره زموږ د مرستې ضرورت راځي موږ ته به وایو موږ به انشاءالله تاسو سره شانه بشانه ولاړ یو بلکې دا تاسو موږ سره ولاړ یې موږ تاسو سره نه یو ولاړ دا تاسو دا هغه کارونه چې عین د پولیس ډیوټي ده نو ستاسو په وجه زموږ دا کارونه ډېر زیات اسان دي او ستاسو په وجه باندې پولیس چې پکې انوالو شي نو مسلې دومره ښې نه حل کېږي څومره چې ستاسو په کوشش وي نو مشکور یم حاجي او الله تعالی تاسو له همت درکړي چې همدغه شان دي د خیر کارونو کې تاسو مخکوړه بسم الله الرحمن الرحیم زما عزتمندو دا کم پروګرام چې نن جوړ دی دا په دې سطح باندې جوړ دی چې په دې ملک زمونږ ډېر انتهایي چې کوم دی حالات خراب دي افرا تفري ده خانه جنګي ده او دغه شان چې کوم دی نو د قانونیت دی او مطلب دا چې هر سړی د خپل ځان او د خپل دغه د بچاو کوشش کوي نو چې موږ او تاسو هم دغه شان راپاسو لکه څنګه چې نن راپاسېدلي نو او دا مسلې حل کړو نو الله پاک به زموږ په ملک امن پیدا کړي زه د استحکام پاکستان تحریک د طرف نه یو نماینده یم دلته او ملګري راسره خپل ټیم هم شته ارشد خان نوم چې ما واغسو نو زمونږ اولنۍ دغه دا ده چې زمونږ علاقې ته یو افسر راشي زمونږ دغه نمبر هم پیدا کړو موږ د هغه سره ملاقات هم کوشش کوو د دوی متعلق دی چې موږ راووښو د دوی متعلق موږ دا اورېدلي دي چې دا سړی امن پسند دی دا سړی په علاقه کې امن غواړي په علاقه کې استحکام غواړي په علاقه کې چې کوم نه د خلکو سره مینه محبت غواړي نو دې وجې نه دې پروګرام نه موږ بیا راوستو چې دغه شان څنګه ستاسو نیت دی ستاسو اراده ده او ستاسو مدد ده چې تګ ودو دی انشاءالله زموږ دا څومره خلک چې دی دا په تحریک کې دي او که تحریک نه بهر دي تحریک استحکام پاکستان کې دي او دغه شان نور ملګري هم دي دا به ټول ستاسو سره شانه به شانه چې کوم دی نو په دې معاملو کې چې کوم دی نو وي موجود به سره د دې خلکو منځ کې ورو جوړې فیصلې کوي او ستاسو سره به چې کوم دی نو په هر وخت کې چې کوم دی امداد او مدد کوي او په جایز باندې به کوي انشاءالله په ناجایز باندې زموږ تحریک چې کوم دی نو چا نه څه غواړي نه د چا نه 2 پیسې نه غواړي د چا نه چې کوم دی نو لالچ نه غواړي صرف او صرف مطلب دا دی خواهش دا دی او ارزو دا چې په عمل کې امن راشي په عمل کې استقامت راشي د عمل چې کوم دی نو په مینه او محبت باندې یو بل سره وکړي لکه زموږ تاسو حالات موږ تاسو یې نو کنه چې د امریکای چې کوم دی نو آتش ملکونه راغلي او مطلب دا چې یو دا جوړ شوی او په افغانستان کې ناس په توګه پولیس د چانه ونه غوښتل او په جنگ باندې کار نه کیږي په لانجه باندې کار نه کیږي په ټوپک باندې کار نه کیږي په مینه محبت باندې په خلوص باندې د اسلام قانون هم دا دی تاسو یو بل سره مینه محبت وکړئ او مطلب دا د انسان قانون هم دا دی تاسو یو بل سره مینه محبت وکړئ دغه نبی اسلام حدیث مبارک دی فرمایي و چې یو ځل صحابه ته وایي چې تاسو کې تاسو نه ټول نه بهترین څوک دی صحابه ته وایي چې بهترین څه هغه چې موږ اوداس کوي د خدای ځان لپاره دی او چې روزه نسی هغه د ځان لپاره ده خیر لنډه به دا وایو چې اخري کې صحابه وایي چې الله رسوله دې جواب ته کولای شي موږ نه شو کولای د الله رسول ورته وایي صلی الله علیه و علیه وسلم چې د ټول نه بهترین انسان هغه دی چې د بل لپاره بهترین دا خلکو سره ښه تعلق ساتي د خلکو سره مینه محبت ساتي موږ به کوشش کوو د سره مینه محبت کوو دا به کورونه دي دارونه دي دواړه په دې کې د یو ور یو دی یو هغه ور دی یو دا ور دی موږ دا کوشش چې وکړو د کارونو پرایسته یا د سلور روزونو پرایسته باندې دا د دې لپاره کوم دا وړو غواړم په دې ور راوځي هم راوځي کې دې نور زیاته جوړ شي دا زیاتې راشته چې کوم شوی دا شوی دا چې نور زیاته نشي مړی ته ونه راشي خاصان چې کوم د نورم چې د علاقه کوم په صحیح دا شو خان نو بس دا خبر راولم چې استحکام پاکستان تحریک چې کوم په صحیح کوي لګیاره به عمل کې چې کوم دا یو بل په د بل په چې کوم د پټه په موږ د کاټه صحیح حل کړی دي تاسو سره د مسله سخته یا د غره اطلاع ان شاء الله موږ تلاغه پر کوو زموږ مشران او کشران ټول
په دې ځای موجود خلک د کلي د بل کلي دې ټولو ته زه په خیر وایم. د دې شر مطابق وضاحت درته لږ کوم چې ډېر خلک په دې خبره کې پروت دی. دا خبره دي چې بهي سرتاج او نادر جګړه، نو دا سرتاج زما رور دی او د ماشومانو په سر چې کومه مسله د چا سره شوې ده هغه هلک زما خوری دی.